د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له خبریالانو سره په یوه مرکه کې وویل چې هغه د وینزویلا په پرتله ایران ته ډېرې کښتۍ لیږلي دي او ټینګار یې وکړ چې په نږدې راتلونکي کې به ډېرې حیرانوونکې پیښې رامنځته شي. لوی بیړۍ د ایران په لور روانې دي او دا بیړۍ د هغو بیړیو لویه ده چې موږ وینزویلا ته لیږلې وه. موږ هیله لرو چې له ایران سره یوې هوکړې ته ورسیږو. که دا کار ونه شي نو وګورو چې څه پیښیږي. وضعیت به ډېر حیرانوونکی وي. د اکسکیوز ورځپاڼې پر وینا د عربستان دفاع وزیر خالد بن سلمان په واشنګټن کې په یو خصوصي غونډه کې خبرداری ورکړ چې که امریکا د ایران پر وړاندې خپل ګواښونه عملي نه کړي تهران به د پخوا په پرتله زړور او پیاوړی شي. هغې ټینګار وکړ چې د اونیو خبرداری وروسته د امریکا شاتګ کولی شي د ایران دریځ پیاوړی کړي. په ورته وخت کې راپورونه ښیي چې د ایران د سپاه پاسداران ځانګړي ځواکونه د دې هېواد د توغندیو او اټومي اډو د دفاع لپاره په بشپړ ډول چمتو دي. په دې حال د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي په ترکیه کې په یوه غونډه کې وویل چې واشنګټن په ځلونو د بېلابېلو سرچینو له لارې له ایران سره د خبرو اترو غوښتنه کړې او زیاته یې کړه چې د هغه هېواد له خبرو سره کومه ستونزه نه لري خو دا خبرې له ګواښونو سره نشي پیل کېدی. نتایج مذاکره در میز مذاکره روشن میشه نه قبل از مذاکره. اگر یک طرف بخواد خواسته های خودش رو از قبل تحمیل بکنه این دیگه اسمش مذاکره نیست و جمهوری اسلامی ایران هیچگاه وارد چنین مذاکراتی نمیشه. مذاکراتی که همراه با تهدید باشه اسمش مذاکره نیست و ما وارد چنین مذاکراتی نمیشیم. همینطور باید قاطعانه عرض بکنم توانمندی دفاعی ایران و موشک‌های ایران هرگز موضوع هیچ مذاکره‌ای نخواهد بود. د تصنیم خبري اژانس له قوله د ایران د اسلامي مشورتي شورا رئیس محمد باقر قالیباف ویلي چې ترامپ باید د ناسمو معلوماتو او تحلیلونو پر بنسټ کار ونه کړي او ټینګار یې وکړ چې ایران د تاریخ په اوږدو کې ښودلی چې هیڅ کله بهرني ځواک ته تسلیم شوی نه دی. رئیس جمهور ترامپ با اطلاعات غلط تحلیل غلط نکنه و تصمیم اشتباه نگیره و مسیر غلط گذشته‌شو ادامه نده. ملت ایران در طول تاریخ نشان دادن که هرگز تسلیم اجنبی در تصرف وطنش در زیر بار ظلم و اینکه پا روی عزت ایرانی بگذاره هیچ وقت تسلیم نشده. دا تاوتریخوالي هغه وخت زیاتیږي کله چې امریکا د ګواښونو په کارولو او ایران ته د لویو بیړیو په لیږلو سره د لاریون کوونکو د وژنې او د اسلامي جمهوریت د اټومي فعالیتونو په بندولو ټینګار کوي.